الهام بالکل. السلام الهام علیکم. سلام علیکم. زما پوښتنه د یو خاص څوک نه دي هغه داسې کله هغه ثابت شي دارالحرب یعنی جهاد ثابت شي مجاهده ثابت شي او دارالحرب ثابت شي په دغه وخت کې شریعت د ملکی او نظامی په نوم څوک لري بدون د دې نه چې معذور پاتې شي یعنی معذور وي هغه یا لاس مات وي یا پښه ماته وي هغه جهاد ته نشي تللی بې د دې نه په شریعت کې بل څوک د ملکی په صفت پاتې کېدلی شي د نبي صلی الله علیه وسلم په د جهاد په دوره کې داسې څوک و چې هغه ملکی و او مجاهد نه و یا منافق هم نه و او مجاهد هم نه و مایک ته بند شو اور आवाज بند شو. الهام سے محترمه چې کله جهاد وی فرض عین جهاد وی حالت نفیر وی او مجاهدین هم په دفاعي جهاد باندې اخته وي په دغه حالاتو کې چې له دغه جهاد نه استثناء وي یوازې هغه معذور خلک وي البته که یو څوک په دغه حالاتو کې که څه هم دا مسله لږه سخته ده بعضې ملګري باید په دې باندې خفه هم نسی چې زه ملکي یم او یا زه بې طرفه یم نو هغه به ګناهګار وي په داسې حالاتو کې ګناهګار به وي خو منافقین په نن سبا وخت کې اعتقادي منافقین نسته دي البته عملی منافقین سته دي اعتقادي منافقین صرف د نبی علیه السلام په وخت کې و او هغه نبی علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې ښودل سوي و ټول د منافقینو بسته لیستونه ورته ښودل سوي و نن سبا اعتقادي منافقین نسته عملی منافقین سته او په دغسې حالات کې چې حالت نفیر وي جهاد فرض عین وي د ملکیانو په نوم باندې هېڅوک ځان نسي ویستلی له دغه فرض عین جهاد نه حکم نه او که څوک ځان باسي هغه په دې باندې ګناهګار دي